ګینګټوک د سکم مرکزی ښار. ایزانو دا مطلب تاسو ته هریندر کمار سواته وړاندې کوي. ګینګټوک د سکم مرکزی ښار دی چې په 15500 فوټه لوړې د تپې په سر موقعیت لري. د کنچنجنګا لپزړه پورې منظرې سره دغه ښار د سیل لپاره یو ډیر غوره او پزړه پورې ځای دی. د تبت او هند ترمنځ یو ځل د سوداګرو د تګ او راتګ لپاره یو مهم ځای وو. نن ورځ دا یو مشغوله اداره او تجارتي مرکز دی او اوس مهال پکې پزړه پورې ټولنې او کلتورونه شتون لري. ګینګټوک یو کوسموپولیټ ښار دی چې د سیلانیانو لپاره ټول ممکن امکانات برابروي. دلته په مناسبه اندازه هوټلونه پیدا کیږي چې هر ډول تازه او خوندور خواړه پکې پیدا کیږي. د سیزونو رانیولو لپاره پکې کمپلیکسونه، سایبر کیفے، نایټ کلبونه او د لامبو وهلو حوزونه پکې شامل دي. ام جی سړک چې د ګینګټوک ښار مهمه یا اصلي کوڅه ده یو آرامه او صافه فضا لري. دا یو صافه ځای دی چې موټرو ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. تاسو په ټیټانیک پارک کې له مال سره بستا په مختلفو بنچونو کې کېناستلی شئ. د مال د سړک دواړو طرفو ته دکانونه دي چې تاسو د سیزونو له پیرولو څخه خوند اخیستلی شئ. ام جی مارګ همداراز د ګینګټوک کلنۍ خوړو او کلتوري فیسټیوال چې هر کال د دسمبر په میاشت کې ترسره کیږي، کله چې د سکم ګڼ کلتوري خواړه سرله نڅا او میوزیک ترسره کیږي، یو مهم ځای دی. دا پروګرام ګڼ شمیر محلي او بهرني مینوال لري. د ګینګټوک نظاره لپاس څخه کتلو لپاره په بای کیبل او زیک بیک هوایي لارو باندې تللی شئ. له دیورالی څخه تر تاشیلنګ دارالنشا پورې 1 کیلومتر لاره ده چې په 2 دقیقو کې ورته رسیدای شئ. هر کابین په یو وخت کې د 25 کسانو انتقالولو ظرفیت لري. د مزو یا د کیبل لارې په عصري کمپیوټري میکانیزم سره جوړه شوې. په صافه هوا کې په سفر د کنچنجنګا شا او خوا بیل منظر لري. برسیره پردې د ګینګټوک ښار له منظرې او لاندې وادیو څخه خوند اخیستلی شئ. کله چې تاشیلنګ له دارالنشا نه تیر شي نو د ریج پارک پلو تللی شئ او له ډېر ښایسته چاپیریال او له پارک څخه لاندې د ګلانو له روان فیسټیوال څخه خوند واخلئ. د ګینګټوک له منظرې او د دې له ټول چاپیریال څخه تاسو د ګنیش ټوک موقعیت چې 2 کیلومتره له ټینګ ټوک څخه فاصله لري له باندې تپې څخه لیدلی شئ. د چای، کافي او د سنیک کیف تریا پکې موقعیت لري. له دې څخه منظره کول د واورو له لوړوالي سره بیل خوند کوي. د ټینګ ټونک د ښار په زړه پورې چاپیریال سره بېسارې منظرې د لیدو وړ دي. هنومان ټوک یو ټیمپل دی چې بګوان ته وقف شوی دی. د 2200 فوټه دنګ په ارتفاع کې موقعیت لري چې شاوخوا د 9 کیلومترو په فاصله له ګینګټوک څخه پورته په یو آرامه او خاموشه فضا د غونډۍ په سر موقعیت لري. د دې موقعیت بالکل د ښار د ژوند څخه بالکل جدا دی. بغیر د تپایي چاپیریال له صافې هوا د کنچنجنګا او د ګینګټوک د ښار له ځینې برخو تاسو د اوبو د راویستلو د کار چې د ګینګټوک ښار ته د څښاک اوبه ارزکۍ په زړه پورې منظرې څخه لیدنه کولی شئ. د نمګیال د ټیپوتولوژي د څېړنو انسټیټیوټ په نړۍ کې د څېړنو یو ډېر نامتو انسټیټیوټ دی. NIT د بېساري لپکا تبتیانو او د سنسکرت نسخو یوه پراخه خزانه ده. بغیر له دې په زړه پورې میوزیم نه دا هر څه باندې 200 بودیشت انځورونه لري او د هنر داسې نور ارزښتناکه توکي هم دلته د لیدو وړ دي. څومره چې د دې ټولګه دلچسپه ده دا صرف په تبت کې انسټیټیوټ ته نږدې ده. نن ورځ دا په نړۍ کې د بودیشت فلسفي او دین
په زده کړه کې مشهور دی. دا انسټیټیوټ په 1953 کال کې تاسیس شو ترڅو جدي مطالعه او په بودیست کې د څېړنو پرمختګ وکړي. د سکم مرکزی ګینګټوک د سیلانیانو لپاره په یو زړه پورې ځای دی چې یو بې ساري چاپیریال لري کوم چې د دې ځای د کلتور او عصریتوب عنعنې منځته راولي.